السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته ومغفرته. د مکة المکرمې د روژې متعلق محترم پوښتنه کړې وه، خو د جانان د کور د مدینې منورې فضایل بیا زه بیان کړم. دا به هم جفا وي چې د جانان د کور فضایل نشي بیان. د رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم څخه روایت دی انه قال، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی د رمضان بالمدینه، رسول الله صلی الله علیه وسلم د روژې میاشت تېرول په مدینه منوره کې خیر، دا بهتره دی من الف رمضان فيما سواه من البلدان. په نورو ځایو کې که سړی زر میاشتې تېرې کړي، خو دلته یوه میاشت تېره کړي، دغه یوه میاشت خیر ده تر هغه زرو میاشتو. حدیث امام طبراني رحمت علیه ذکر کړی. او دغه رنګه عایشه صدیقه رضی الله تعالی مبارکه وایي ډېر ښارونه یا ټول ښارونه په توره فتح شول، خو مدینة المنوره په قرآن باندې فتح شوه. او دغه رنګه د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه روایت دی انه قال، رسول الله صلی الله فرمایلی چې اول زه شفاعت کوم په ورځ قیامت من امتي، زما د امت څخه اهل المدینه و اهل الطائف، دغه دوه قومونه، د اهل د مدینې شفاعت وکوم او د اهل طائف شفاعت وکوم. او دغه رنګه د رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم څخه روایت دی چې تاسې مدینې ته اسرف مه وایاست، که هغه څوک مدینې ته اسرف ووایي هغه دې مغفرت ته الله څخه طلب کړي. هي طابة وهي طابة، رسول الله صلی الله وایي دا مبارک خاوره ده، دا مبارک وطن دی، اسرف مه ورته وایاست. تاسې په قرآن کې په اسرف باندې ورته ویل شوي دي حکایة عن قول المنافقین، دا د منافقینو د قول حکایت الله جل جلاله کوي. نو په دې کې اختلاف دی، بعضې علما وایي صرف که مؤمن ورته وایي څه مشکل نه لري، ځکه دی خو د بې عزتۍ په خاطر نه ورته وایي، خو نه دي ویل کېږي دغه نوم له ښه شک و له شبهې څخه به سړی ځان وساتي. مدینة المنوره ده، مدینة المنوره، مدینة المنوره، تر نامه یې صدقه سو. یو وخت کې زموږ که نجونې راکلې، د یو نجلۍ نوم مدینه وه. دغه مدینې ما باندې ډېره ګرانه وه، د مدینې په وجه راته ګرانه وه چې په هغه وخت کې ما حج به مې کړی و انشاءالله. نو په دا کور کې هم دا زما اهل بیت که د کلي څه بشلومبې راغوښتې، که به دوکانه څه شی راغوښتې لوړ مدینې، دا د مدینې نوم پر ما دی لګېدی لکه د اصلو غړپ. بیا مې ور فکر سو دا مدینې ته شاید د اسماء لره تاثیر شته، ته ودرې په دا مدینه کې د مدینې په وجه کوم هغه دا دی د خیر او د برکت نجلۍ وه چې زموږ د کور کار خدمت ټول دې کاوه. الله دې ژوند هم ور خیر کړي، الله دې دا څو کاله حال نه په لرو ځکه له هغې مې څکلي. نو دا اسماء لره یې دومره اثر شته مدینة المنوره. نو محترمینو، کم اهل د مدینې منورې چې دي او په مدینه منوره کې مسکون خلک چې هلته سکونت کوي، هغه دې ډېر ادب وساتي. که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من اخاف اهل المدینه، که چا اهل د مدینې وبېراوه په ظلم سره، الله به وبېروي، پر هغه لعنت الله او د ملایکو و ناس اجمعین. دا هغه چا چې اهل د مدینې بیری، نه فرضي عبادت او نه نفلي عبادت قبلیږي. نو په مدینة المنوره کې یوه روژه په زرو روژو ده، میاشت په زرو میاشتو ده. او دغه رنګه اهل د مدینې اهل د طایف اولنۍ شفاعت رسول الله صلی الله علیه وسلم برکي د دغو خلکو شفاعت وکړي. هدایت سالک جلد 2 صفحه 254 او دغه رنګه القرآن صفحه 990
او دغه رنګه بحر العمیق صفحه 208 الباب الاول في الفضائل فضل المدينة الشريفة والصوم فيها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.